الحاد دوه قسمه ده. یو هغه وي چې سړی په ګناهګار وي، په دې باندې کافر نه وي. دا هغه ده چې د الله یو حکم ده چې دا وکړو او هغه څوک نه کوي، نو دا یو قسم الحاد ده. خو دا هغه اسلام نه، سړی د اسلام نه وبس چې دې نه انکار کوي، لکه اوس دا سړی ده روژه نه نیسي، نو دا په دې یوې معنا باندې ملحد ده، خو کافر نه ده. او که نه دا وایي چې مړه دې روژو ته څه ضرورت ده، دا اصل لوږې او تندې تېرولې، نو دا هغه الحاد ده چې په دې سړی بیا د اسلام نه خارج کړي. یو سړی ده په ده باندې حج فرض ده او دی حج نه کوي، نو دا ګناهګار ده، دا ملحد ده، خو هغه ګناهګار ملحد ده. او یو سړی دا وایي چې یاره دا دومره ګرمۍ برداشت کول، پیسې خرج کول، دې ته هیڅ ضرورت، حج ته څه ضرورت ده، نو دا هغه ملحد ده چې دا په دې باندې بیا کافر ملحد ده. نو د الحاد دوه قسمونه دي. یو سړی ګناهګار وي چې عمل نه کوي، او یو هغه ده چې په دې سړی کافر کېږي، چې بالکل سړی منکر وي.